قدرمنو سلامونه مې واخلې د سټیزن جرنالیزم په لړۍ کې دا شیبې زه په ضلع شانګله کې بیا په لیلوڼۍ کې ولاړ یم. تاسو وینئ د لیلوڼۍ لوی جومات چې هغه خپل یو تاریخي پس منظر لري. دلته زمونږ مشران زمونږ پوهان هغو په دغه ځمکه باندې سجدې لګولې دي. د دې نه علم، فکر، پوهه، رورولي او انسانیت خور شوی دی. د دغه جومات کار په 3 اګست باندې د دې د بنیاد تیږه ایښودل شوې وه او نن 15 اکتوبر دی. د دې لومبی چت چې دی هغه باقاعده جوړ شو او لینټر راوند دی. خلکو همت وکړو د لیلوڼۍ او د شانګلې چې څومره په بهر ملکونو کې میشته خلک دي د هغو مرستې راغلې. زمونږ دغه د اکاونټ نمبر تاسو کتی شئ پر سکرین باندې. تاسو خپلې مرستې که هغه هر څومره وي خالص د الله د رضا دپاره. زه دا خبره بیا بیا کومه دغه جومات د دې بنیاد ماته معلوم دی، د دې خلک ماته معلوم دي. دا یوه ډیره جنون خبره ده. په دې کې هیڅ قسمه غفله، په دې کې هیڅ قسمه غیر شفافیت یا چلول نشته دی. که تاسو غواړئ چې په رښتونې معنا کې کنټریبیوټ کړئ نو پکار ده چې د دې جومات په دغه مرستو کې تاسو که مالی مرسته وي، که بدني مرسته وي، که اخلاقي مرسته وي، هغه دې جاري وي. را سره غټ دا ولاړ دی او توفیل څوک چې د شورو د ورځې نه په دغه کار کې پخپله هم ولاړ دی او د خلکو سرپرستي هم کوي. غټ دا کار څه ځای ته ورسېد. ملګرو ته به څه ویل غواړئ په دغه شیبو؟ انشاءالله د خیره سره زمونږ د خیره دا اولنی چت تقریبا نن مضبوط واله دی جی او د خیره سره دا 2 میاشتې وشو چې مونږ دا کار شروع کړی دی او د خلکو مونږ سره هر قسمه چې دی نو کوآپریشن دی. د علاقې د خلکو ډېر زیات دی ځکه چې مالي بدني دی هر قسمه امداد مونږ سره کوي. د دې د خیره زمونږ پروګرام دی د 4 چتونو په دې بله پاسه 3 لینټرې نورې کېږي او دا د لیلوڼۍ مرکزي او د ټولې لیلوڼۍ جومات دی. نو لحاظ زمونږ مخیر حضرات ته دا خواست دی چې په دې کې مونږ سره هر قسمه کومک کولی شي، مالی یا چې دی نو د میټیریل په شکل کې د سیخ سیمټ وغیره د خښتې په شکل کې نو هغو دې راوړاندې شي او موږ سره په دې کې چې دی نو ملګرتیا وکړو. خوشحاله اوسئ. غټ دا ډېره زیاته مننه کومه. جی توفیل جان تاسو به کومه خبره شریکوئ؟ مهرباني افسر افغان سره ډېره زیاته شکریه ادا کوم څنګه چې زما د مشر غټ دا خبر وکړه. دا تقریبا 4 شته جومات ته دا د اولنی چت د ډانچې نن منګه لینټر روان دی. د الله په فضل و کرم سره په 2 میاشتو کې د اولنی چت ډانچې لینټر د دیو شو. خو دا تقریبا د 2 کروڑ روپو نه بره پراجیکټ دی. خو دا کم کار چې روان دی نو دا یقینا زه دا یم چې په دومره کم ټایم کې دومره ډېر کار دا معجزې نه کمه خبره نه ده. نو زه ستاسو د دې سکرین د شیشې په وساطت باندې که بهر ملکی دي او که پاکستان کې دند دي څونه مخیر حضرات دي هغوی ته موږ اپیل کوو چې په دې کې بھرپوري سوالي ځکه د جومات کار د مدرسې کار دا داسې دی چې دا یو صدقه جاریه ده. نو چې په دې کې هر سړی خپل بھرپور شرکت وکړي او خلک کوي هم شرکت او موږ مزید دا هم اپیل کوو ځکه دا ډېر لوی پروجیکټ دی چې دا په خیر عافیت سره سرته ورسوي. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله